منگل دی کزازی دی زدران که احمد زیدی. لوړو غرونو کور یې موږ د ساتو په میړانه قربان لوی پکتیانا. د روڼ غږ چینل قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. هیله ده چې ټول راته رکه روغ جوړ او خوشحاله اوسیږئ. الله تعالی دې وکړي چې د ژوند ورځې او شپې په خیر او په خوشحالۍ سره تیروئ. لکه څنګه چې ګورئ موږ د سټې کنډو دنګو غرونو او خاموشه درو منځ کې یو. هغه ځای کې چیرته چې د طبیعت سکون د خلکو مینه ځانګړی رنګ لري. له همدې ښکلو لارو کلیوالي فضا نه غواړو چې د ښایسته پکتیا ګرد څېړۍ ولسوالۍ ته سفر ولرو، هغه سیمې ته چیرته چې د زدرانو غیرتي قوم د خلکو مینه، میلمه پالنه، اتفاق، غیرت او ولسي فرهنګ ژوندی انځور بلل کیږي. نو تاسو هم موږ سره پاتې شئ، راځئ چې ور وګرځو د ګردې څېړۍ ولسوالۍ ته، د هغوی د خلکو مینه، خواږې خاطرات او اتفاق یې مینه یې تاسو ته په انځور کې ښکاره کړو. له موږ سره پاتې شئ، زموږ خپرونه تر پایه را سره وګورئ. هیوادوالو، لکه څنګه چې مې په پیل کې تاسو ته یاده وکړه، زه له خیره پکتیا ولایت ته راغلی یم او بیا غوښتل مې چې ګرده څېړۍ ولسوالۍ ته لاړه شم. تر اوسه لا لاره ډېره پاتې ده، نو دغه ځای کې ودرېدم. دلته یو ورور مې ولیده، غوښتل مې چې هغه سره خبرې وکړم. نه پوهېږم چې دا به کومه ولسوالۍ وي، د دې په تړاو به ترې خبرې واورم. دا ولسوالۍ به ماته معرفي کړي. نو ورور مې هم زه راغواړم. سلامونه ورور، وخت په خیر، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام. بس په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ. د روڼ غږ د چینل د لیدونکو اوریدونکو له ټولو څخه مننه کوو چې موږ ته دغه خدمات وړاندې کوي او په پکتیا ولایت ته دلته راغلي دي. د دغې سیمې رواج، کلتور، دستور تاسو ته معرفي کوي او د دې خلکو سره مو تاسو آشنا کوي. ډېره زیاته مننه ورور. ژوند په خیر سره تېرېږي؟ شکر الحمدلله. بس تاسو به راته خپل ځان هم معرفي کړئ او د دې ولسوالۍ په تړاو به هم راته معلومات راکړئ. بس ډېره مننه. زه خو نام مې چې دی علم خان ځلاند دی، د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دغه ولسوالي چې ده د پکتیا ولایت شواک ولسوالۍ په نوم باندې یادېږي چې دلته دوه قومونه ابراهیم خیل او شبک خیل اوسېږي. ها ډیر ښه. نو دلته شواک ولسوالۍ که نه همداسې ده او بیا تقریبا دلته دوه قومونه اوسېږي چې ابراهیم خیل او بل یو شبک خیل. دا څنګه دا نومونه انتخاب شو؟ دا نومونه دا شبک خیل او دا شواک خپله د څه څخه اخیستل شوی؟ دا خو والا په اصلا کې چې دا کلمه ده هواک کلمه ده، خو دا خو د مخکینیو مشرانو لخوا په دې سیمه باندې ایښودل شوي ده. دغه خلک چې دي د بل ځای نه دلته راغلي دي، شبک او ابراهیم خیل. خو دا مختلفې ویناوې چې دي د قومي مشران
او چې دې داسې یوه نظریه نشته چې موږ یې یوه نظریه وړاندې کړو چې مثال په دغه نظریه په دغه هغه باندې دلته راغلي دي خو خلک وایي چې دغه د نور ځای نه د کوزې پښتونخوا نه دغه ځای ته راغلي دي او په دې ځای کې مېشت شوي دي. ها ډېر ښه ورور دغه هر یو ځای ته چې موږ ځو نو ولسوالۍ او بیا ترڅنګ ولایت خپله هم که نه مختلف رواجونه لري. خپله د شواک ولسوالۍ رواج ته د رسم و رواج په تړاو یې که راته وغږېږې. بس د شواک ولسوالۍ د دغه قوم چې دی په زدرانو پورې تړلی دی. دغه قوم چې دی ټول په زدران دي او رواج کلتور دستور یې د نورو پښتنو سره یو شان دی او دغه شی دغه غرایزه منطقه ده او د خلکو کاروبار چې دی دلته د غرو نه ډېر هغه کېږي پوره کېږي. دغه جلغوزي دي دغه ونې دي دغه نه یې ډېر ماغه چې دي عوایدات چې دي دې نه لاسته راوړي لرګي دي دغه نه. ها ډېر ښه او خپله لهجه که راته په خپله لهجه که وغږېږې ډېر به ښه وي. قدرمنو هېوادوالو نو د پکتیا ولایت ښایسته لهجه ده نو د ورور څخه به د پکتیا ولایت خپله لهجه واورو. که څه هم زما نه ده زده زه نشم ویلی خو خیر ورور که ته راته د پکتیا یا هم همدې خپله ولسوالۍ په لهجه را سره خبرې وکړې. بس ډېره مننه. دغه چې دی میږ لهجه چې ده په کوزې پښتونخوا وزیرستان سره دغو علاقې سره چې دی تړلي ده دغه واو چې دی په ډېرو ځای کې میږ په یې باندې بدلاو لکه موږ چې دی موږ یې چې شي په میږ باندې بدلاو. دغه چې ده د میږ لهجه ده میږ خپله هغه دی ژبه د لهجه کې پښتو لهجه ده. ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښایسته. نو ورور که په پای کې راته کوم شعر وي ځکه د پکتیا ولایت ځوانان چې دي واقعیت ډېر با استعداده خلک دي نو که شعر وي ټپې وي لنډۍ وي هر څه چې وي هم موږ هم لیدونکي منتظر دي. بس ډېره مننه چې تاسو دغه خدمت کوئ دلته دغو خلکو ته دغو لیدونکو ته دغو مینوالو ته چې دی د دغې منطقې خلکو نه یو داسې خلکو نه خبر شي چې دلته هم یو داسې قوم اوسېږي. خیر اوسئ. مننه د روڼ غږ د چینل نه ډېره مننه چې موږ ته دا خدمات وړاندې کوي. زه به یو بیت ووایم چې خدای دې وکړي چې د خواښو وړ مو وګرځي وي چې څوک مې لیدو پسې ړانده شول څوک مې لیدو پسې ړانده شول چا مې مرګي ته صدقې منلې دي نه. واه ډېر ښه سلامت سي. خو دغه که خپله لهجه کې راته ووایي چې څوک مې لیدې پسې ړانده شول څوک مې لیدو پسې ړانده شول چا مې مرګي ته صدقې منلې دي نه. واه ډېر ښایسته. سلامت سي ورور. خیر تشکر مننه. قدرمنو هېوادوالو زموږ قدرمن ورور و د شواک ولسوالۍ اوسېدونکی و او د دې ولسوالۍ په تړاو یې په رسم و رواج او د دې دلته کوم قومونه اوسېږي معلومات یې راکړل. نو موږ هم ورګرځو ګرد څېړۍ ولسوالۍ ته. تاسو هم موږ سره پاتې شئ. مورې زدرانو ته مې ورکړه مورې زدرانو ته مې ورکړه زدران خواږه دي نازولې مې ساتینه. بیا هم ستړي مه شئ قدرمنو هېوادوالو موږ هم په خیر سره راورسېدلو د پکتیا ولایت ښایسته ګردې څېړۍ ولسوالۍ ته نو د زدرانو کلي ته. البته دلته هم زموږ هېوادوال شته ده خبرې به ورسره ولرو مرکې به ورسره ولرو د رسم و رواج په تړاو به وغږېږو. دا چې د ګرد څېړۍ ولسوالۍ بخصوصا بیا د زدران قوم کوم رواجونه لري نو ترڅنګ مې یو مشر حاجي ناست ده له ده سره به خبرې وکړم. ټول معلومات به موږ ته د دې ولسوالۍ صرف او صرف دا حاجي صاحب راکوي چې دا ولسوالۍ کوم دودونه لري فرهنګ یې څه ده خلک یې زدران قوم خپل کوم دودونه لري رسم و رواج لري نور کوم قومونه دلته دي ګرد څېړۍ ولسوالۍ کې. نو زه هم حاجي صاحب ته ښه راغلاست وایم. سلامونه حاجي صاحب وخت په خیر ستړي مه شئ. خیر اوسئ ژوندی دې وایي په خیر راغلی. خیر اوسئ مننه. ژوند په خیر سره تېرېږي؟ بس بالکل خیر ښه ژوند تېرېږي ښه وخت تېرېږي. نو حاجي صاحب له تا به یې واورو د ګرد څېړۍ ولسوالۍ او بیا د زدرانو د قوم اصلي دودونه کوم دي؟ د ګرد څېړۍ او د زدرانو دودونه ډېر ښه دودونه یې دي. د ملما په باره کې ښه ملما پال دی ښه عزت یې کوي. دغه مخکې د مخکې نه چې میږ ته سپین ږیري غږېدلې دي د هغه وخت نه دغه ملما پال دی ښه دي دغه د ملما ښه عزت کوي په خپل منځ کې ښه اتفاق لري ښه وخت سره تېروي. کوم ځای کې چې کوم شخړه پېښه شي چې شی پېښ شي ډېر حکومت ته نه څي په خپله د شخړې په خپله حل کوي د حکومت هم دغه سره خوښوي.
ښه ډېر ښه. حاجي صاحب دا راته ووایئ چې له ماشومتوب څخه په ګرد څېړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوئ، همدلته مو پیدایښت شوی ده، سترګې مو همدلته پرانیستې دي؟ زه په خپله دغه تر ځواني پیری په دغه ځای کې وم، بیا د دغه نه بیا پاکستان ته مهاجر شو، په پاکستان کې وو، د پاکستان نه بیا هلته څه وخت تېر کړ، بیا په خپله زه سعودي ته لاړم، وخت به ډېر په سعودي کې تېر کړی دی. د رباني په وخت کې چې دی بادشاه شو، بیا د رباني په وخت کې په څټ روغلو خپل هیواد. تر اوسه پورې ژوند ښه تېرېږي، ښه دی، بد نه دی، بیخي ښه دی. جنګونه منګونه مخکې وو، تکلیفونه وو، دغه اوس الحمدلله دغه شیونه هم نشته، جنګ هم نشته. هر ځای ته چې درېمې ښه په اسوده وخت کې په ښه زړه په ډوډا زړه که شپه وي که ورځ وي تلای شي. خلک هم اوس ښه دي، ښه په ډوډا زړه باندې ګرځي. حاجي صاحب دا راته ووایئ چې د زدرانو قوم محلي خواړه دودونه یې اصل کوم دي د خپله د زدرانو؟ زدران مخکې ټول مالداران وو، وزې به یې وې دغه په غرو کې اوسېده، چې اوړی به ښه په غرو کې به و، بیا چې هر کله ژمی به ښه بیا کلي ته راتله. منځکه یې نشته دومره چې دوی خپله منځکه وکري، کوربور غله یو شی بل شی دی د منځکه نه وشي. دې ژوند غوړ د رامینه و، رامینه یې ژوند و، دغه رمې چې به اول یې دغه رمې اوس هم ځنه شته، او ډېرې خلکو اوس خرڅه کړي دي، نه یې شته دغه کوربور یې پرې ایښی دی. خلک ځنه په خارج کې دي، ځنه دولته کوربور تجارت لري. حاجي صاحب دا راته ووایئ چې د پخوا نه اوس څومره تغییرات راغلي دي، ځکه اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. آیا د پخوا او د اوس ترمنځ څومره تغییرات راغلي؟ مخکې نه اوس ژوند ډېر غلی. مخکې دغه نه شمسۍ وې، نه برقینه و، لاټین و، دغه ته به خلک نست و، دغه خوراکونه هم داسې نه و، پۍ ډېرې وې، مستۍ، شودې، غوړي، دا شیونه ډېر وو. اوس هغه شیونه شته، خو اوس عصري خوراکونه ډېر دي، اصلي اوس زیات شوي اصلي رواجونه. ما مخکې په خبرو کې یاده وکړه حاجي صاحب که نه چې محلي خواړه خپله د زدرانو څه دي؟ مخکې دلته خو دغه هغه دی، دغه د مالدارۍ رواج اوس هم شته، کوچ وي، مستې وي، شودې وي، دغه شیونه اوس هم شته. دغه په څانګ کې نه راسي سبزي نه هم پیدا کوي. حاجي صاحب تاسو دا یاده وکړه که نه چې زدران قوم چې و یعنې ښه مالداره دومره نه و، یا و په خپله اندازه باندې اوس وخت کې هم خپل تجارتونه لري، شته ده په خارج کې دي، نو دومره راته ووایئ چې اوس فعلا په زدران قوم کې پرمختګ راغی د ولایت څخه، یا هم له ګرد څېړۍ ولسوالۍ څخه ووتل، یا نه اوس هم همغه رواجونه دلته هم شته ده؟ کم اوس پیدا کېږي، شته خلک یې کې، هغه خپل رواج عنعنات نه پرېږدي، هغه کې هغه د پلور د نیکه د وخت. خو حالات اوس بدل دی، وخت اوس بدل دی، اوس داسې نه ده لکه مخکې چې و. مخکې دغه د غري خلک به و، که چېرې به د بازور نه څوک راغلم د یو سره هم هغه عادات و. اوس لږ تغییر یې کړی دی، لږ تغییر یې کړی ده. حاجي صاحب که لاړ شو تېر وخت ته وګرځو که نه، دا راته ووایئ چې خپله د زدرانو په قوم کې کومې لوبې ډېرې کېدلې، یعنې تاسو خپله چې ماشومان وئ، تاسو ویل چې خپله ځواني مو دلته تېره کړې ده، نو د هغې په تړاو راسره وغږېږئ. مخکې لوبې په دغه ځای کې 2-3 رقمه لوبې کېدې. یو تاسو به څه ورته وایئ، میږ خوسای ورته د پښه به یې ونیوله، په یوه پښه به سره وراتله، به سره یو به دغه شی و، یو میڅ یې و داسې تیږې به یې سره شړلې، دغه رواج ډېر و. یو دغه لرګی نه وي چې وایي وایې پېټه جګ شي په بل لرګي ووایې، دغه شیونه ډېر و، دغه رواجونه. حاجي صاحب راګرځو وادونو ته، نو د پخوا ودونه سره قمول و اوس څومره تغییرات پکې راغلي دي؟ اوس هم هغه پخواني رواجونه ترسره کېږي؟ مخکې د اوسنۍ د واده رواجونو څه تغییر نه دی کړی، همغسې دي، هغه ښه شی دی، هغه هم رواج دی، هغه هم هغه دی.
ولور مو څومره ده ځکه چې تر ډیره خلک وایي چې د پکتیا خلک ولور ډیر اخلي نو تاسو بیا څنګه سئ دغه د ګردې سیړۍ او بیا د زدرانو قوم څنګه ده په دغه برخه کې مخکې یا چې ولور کام اوس ډیر دی اوس مصرف هم ډیر دی اوس سامان هم ډېر ورته وخولې زار ورته وخولې کالینې ورته وخولې پرشونه ورته وخولې المارۍ ورته وخولې میزونه یو شی دا شی نه چې ورته وخولې د پیسې غوټه په هغه مصرف کېږي ډېر چاته پوتې کېږي نه چې دا یې وخولې دا یې نر کوربور په وکړي ایله هغه د خپل لور خور هغه چې په وکړي چې جوړه یې کړي هغه دې بس د نر پیسې نه ورته پوتې کېږي نن سبا هر شی قیمته دی ورورم ځکه جګ دی ډیر ښه قدرمنو هیوادوالو یو بل څه مې هم ذهن ته راغلل ګرد سیړۍ ته ولې ګرده سیړه وایي دا به هم پوښتنه وکړم او یو څه بل په اړه چې لږ ما معلومات کړي دي دلته یوه ونه وه دغه ټول معلومات ما ته حاجي صاحب راکړي حاجي صاحب دغې ولسوالۍ ته ولې ګرده سیړه وایي او ما چې تر ډېره اورېدلي دلته یوه ونه وه که هغه قصه راته وکوئ دا اوس موږ تاسو چې ناست یو په 15 مترۍ کې په 16 مترۍ کې داسې دا د خوار د څانګ سره دلته یوه غټه سړۍ وه سړۍ وه غټه سړۍ وه دومره سړۍ وه چې دغه زموږ په منطقه کې بله دومره غټه سړۍ نه وه دغه وه اوس وچه شوې ده وخت یې ډېر تېر شوی ده وچه شوې ده دغه ځای ځکه د ګرد سړۍ په نوم یادوي دغه ونه څومره کلونه کېږي دا ونه د میږ د پلورې د نیکه نه ډېره مخکې وه دا میږ په وخت کې دا میږ د ژنیتوب د ګوړیتوب په وخت کې په کمزوري رغولې وه اوس وچه شوه اوس وچه شوه او دا حاجي صاحب خپله د څه شي ونه وه دا یې سړۍ ونه وه سیړۍ ونه وه نو درنو لیدونکو واقعیت هم ګرد سیړۍ ته یعنې د هغې ونې له هغه نه ګرده سیړۍ ویل کېږي ځکه هغه ونه د دوی د نیکونو څخه یا پلرونو څخه دوی ته ورپاتې ده ځکه دا ولسوالۍ هم د ګرد سیړۍ په نوم باندې جوړه شوه حاجي صاحب دا راته ووایئ چې کله مو داسې اراده کړې ده چې لاړ شئ د دې کلي څخه ووځئ یا د زدرانو څخه ووځئ ښار طرف ته لاړ شئ ښار ته هر څوک وځي په دغه ځای کې هغه نشته هوارې مځکه نشته غار دی یو چا واس رسیږي یا وتلی دی چا واس نه رسیږي هغه په دغه ځای کې دی دغه ژوند دلته تېروي دلته یعنې تاسو خپله اوس څنګه زړه مو غواړي چې لاړ شئ موږ په خپله زړه نه غواړي چې زه لوړ شم په دغه ځای کې به خپړې یې کړې دي په دغه ځای کې وړوکی ستر شوی یم بل ځای ته به زړه نه کېږي ښه ډېر ښه نو بیا راګرځو دې ته حاجي صاحب د درس په تړاو به هم وغږېږو مکتبونه دلته څومره دي ځوانان کولی شي درس ووایي رسیدګي شوې ده ورته یا نه ده شوې اوس په هر ځای کې مکتبونه دي په هر کلي کې دي لیسه شته متوسطه شته ابتدایه شته د دغه په څانګ پورې چې کوم کلي لرې دي رسیدګي نشي ورته کړی بیا په یو ځای کې بیا یې صنفونه ورته جوړ کړي دي په هغه صنفو کې هلته درس ورته کوي ښه ډېر ښه نو حاجي صاحب آخري پوښتنه به هم واخلم هغه دا چې دلته غیر د زدرانو نه نور قومونه هم شته ده او که نه خپله ټول زدران دي نه دلته ټول زدران دي دا زدران میشت خلک منځکه نه خرڅوي کامې دي ټول زدران میشت دي د بل ځای خلک خواني راغلي دي اوسني نشته ډېره زیاته مننه درنو هیوادوالو له تاسو هم مننه حاجي صاحب واقعیت د ګرد سیړۍ ولسوالۍ په تړاو بیا د زدرانو د قوم په تړاو ډېر معلومات را سره شریک کړل موږ به هم نور هم مخ ته ورګرځو نور هیوادوال سره به هم خبرې ولرو تاسو هم موږ سره پاتې شئ درنو هیوادوالو د پکتیا ولایت ګرد سیړۍ ولسوالۍ ده او د زدرانو کلی نو بیا مې هم دلته یو حاجي صاحب پیدا کړ چې د ګرد سیړۍ او د زدرانو د کلي په اړه نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کړم حاجي صاحب مهرباني هو بله بله همدلته سئ سلام علیکم وخت بخیر وعلیکم سلام ستړي مه شئ خیر اوسې مننه څنګه سئ ښه سئ صحت مو ښه ده ژوند په خیر سره تېرېږي الحمدلله الله دې رضي شي ښه یې تو څه ښه یې بلمونه یې شکر ده مننه خیر اوسې ماشاءالله د دوی لهجه داسې خوږه ده خو لږ سخته ده ماته نو حاجي صاحب پیل به له دې څخه وکړو چې دغه ګرده سیړۍ څه تاریخي زړې کیسې لري خلک یادوي
دا خو دا خبره ده د ګرد سړی د ولسوالۍ نوم په یوه سړی باندې تاریخ وشي غټه سړی به بیا به د خلک جرګه راتله دا جرګه به د دغه سړی تر خو نوسته به د کوم د کلي فیصله به کړې هغه سړی د ګرد سړی په نوم د مشاوره د ولسوالۍ مې د ګرد سړی په نوم شوه دا تاریخ لري ها ډیر ښه نو ګرده سړی د کوم نفر په نوم باندې همداسې وه دا ګرد سړی داسې وه چې یو مشترک ځای کې ولوړه به هغه پاڼې ماڼې د چې وشکوله د غوښې د پوره به مې داسې دوا شونته به یو څه نه وي چې هغه ایښی شوی دي دغه د ګرد سړی د میږ د شابک د ترخیل په یوه منځ کې ولاړه وه دغه ځای د ګرد سړی په نوم مې دی دغه سړی مشاوره سړی وه ډېره تاریخي سړی وه ها ډیر ښه درنو هیوادوالو دا ما خو ویل لهجې لږ فرق لري که نه زما د خبرو سره ګرده سړی البته کوم سړی نه ونه هماغه ونه چې مخکې ما یادونه وکړه وه حاجي صاحب په تړاو معلومات راکړه حاجي صاحب دا راته ووایه چې نورې څه کیسې لري غیر د دغه ګرده سړی نه یا له دې ونې څخه نورې کیسې خو داسې لري چې دا کوم کله یوتپوک لري یودوستیر لري یوتپوک لري هسې خبره ته وکړم دا کوم یوتپوک اتحاد وي مثال د کوم حکومت شروع شي یو جرنالیست شروع شي بیا په د خپل عنعناتو باندې دا خلک خبروي چې مې داسې عنعنات دي ها ډیر ښه حاجي صاحب دا راته ووایه چې د زدرانو د غیرت یووالي کیسه څه ده یووالی کیسه یې دغه څه چې کوم یو کلي کې مشترکه یا دعا وي یا خبره وي ټول خلک په اتفاق ورته دري په یوه غږ باندې ورته دري که د حکومت سره خبره راغله که د خلکو سره راغله ها حاجي صاحب بله دا چې د کلیوالي ژوند دلته څنګه ده څه رنګ لري الحمدلله ژوند خو داسې تعین ده چې خبره ته وکړم په دغه ځای کې داسې پښتو غیرت د چا نه څوک نه غلا کړی شي نه څوک اور کړی شي که په دې باندې مول پوته شیم چې د غره د لوانه نه وتلی څوک یې نه شي پټولی داسې یو هغه لري تړین لري ها ډیر ښه حاجي صاحب دا راته ووایه چې تاسو پیدایښت هم په همدې کلي کې شوی په دغه ځای کې شوی دی میک پلور پیدا وخت هم دلته شوی دی میک پیدا وخت هم دلته شوی دی ښه نو څه کاروبار خپله په دې زدرانو کلي کې لرئ خو دا کاروبار خو یو چا برمي دي یو چا مال ده یو چا لږ تجارت ده چا په بهر کې سړي دي یعنې دغه نسې یو سړی ژوند کي ها ډیر ښه نو قدرمنو هیوادوالو حاجي صاحب ډېر ښایسته معلومات وړاندې کړل نو زه تاسو په تصویر کې ګورئ هلته لرګي دي نو دا لرګي هم مختلف نومونه لري آیا دا خپل همدې کلي پورې تړاو دي همدلته دي یا نه د نورو ځایونو څخه راوړل کېږي حاجي صاحب هغه لرګي دغه څو ډوله لرګي دي دلته نومونه یې څه دي او له کوم ځای څخه راوړل کېږي دا خو دومره غرونه دي دا ټول د جغ غرونه چې دي دا ټول لرګی لري دوه درې څلور پنځه ونې دي دا نامینه لري یوه د لمنځه په نام ده یوه د زړغوزي په نام ده یوه د څړی په نام ده د سرپ په نام ده د نختر په نام ده دا لرګي د دغه غره نه راوړی کېږي یا خلک غریبون یې لنډوي بیا یې په بازار کې خرڅوي بیا دا یو دوه کله طلبونه ورته والي دي چې دا غرې نه باند کوي بیا په دا دوه کلو کې یا لا شپې یا پنځه شپې یوه میاشت د لرګي ورته خلوص کړي چې ورته خلوص یې کړي بیا د خلک مکا پیدا نه کړه د لرګي جای په جای وچول دغه غرې خلک دغه ګرد سره خلک راوړي دي ها ډیر ښه حاجي صاحب دغه فلان چې کوم لرګي دي دا خپل ستاسو دي دا لرګي د دغه غرې خلک راوړي دي د می دا ولایت چې دغه کوم نه ولسوالۍ د سرکته بیګ دا ډېر غار نه لري کم غار لري انا هغه وینه بوسپه یا سورخیل یا څوک دا غرینه ډېر لري دا غرینه چې ورته لرګي چې وچولې دي هلته حکومت بند کړل پرې نه کړو دلته یې وچول بیا کوم وخت حکومت یې خلوص کړي دا لرګي به میږ یوسي خلک وچولې دي می خپل نه دي داسې یو سړي ته څه نه چې تو ته کېرته درم ګوی چومه چې ته یو اندازه پرې یې وي نو حاجي صاحب یو بله پوښتنه ده چې ستاسو لهجه ډېره خوږه ده زما ډېره خوښه شوه نو زه به دا زده کړم ستاسو له نظر نه ځکه ډېری خلک وایي چې د پکتیا لهجه چې دا ډېره سخته ده څوک یې نشي زده کولی یا هغسې لهجه څوک نسي کولی په می کې داسې وو چې دا د غلجیینو په ژبه چې غږېږي دغه لفظ لږ پیس دی د می د زادرونو لفظ چې دا لږ سخت دی په کیسه پوهې که نه بیا تو غوندې جرنالیسته چې وي چې ګرځي دغه بیا په هره ژبه باندې خامخا پوهېږي دومره زموږ په ژبه هم پوهېږي په بل په لفظ هم پوهېږي صحیح ده حاجي صاحب که نه واقعیت همداسې ده چې باید په هره ژبه پوه اوسېږي خو دغه د زدرانو ژبه لږ سخته ده څه ودونه مو کړي وده خو یو وده کړی دی ها موږ خو خبر شو چې تا دوه ودونه کړي دي نه مو یو وده دا هم په غوږي کاڼاتو غریبس کې ډېره پیاوه مې دلو یورو په غره ستړی وم بیا یې دې سره هم ستړی وم دلو یار ورښیم څو اولادونه لري اولادونه خو به څلور زامن دي پنځه بلینه دي ژوندي همړه خو چې یا خو مړه دي دوه درې به مړه مي یا خیرات ګټه هم کړې ډېر الله تعالی دې هغوی ته جنت فردوس نصیب کړي او دغه نور دې الله درته لري څنګه ودونه یې کړي دي او که نه تاسو سره ژوند کوي زمن ته به هم څلور زامن دي څلور سره ته به ودونه کړي دي الحمدلله
ښه ډېر ښه. څنګه دي انګورګانې دي د خپلو کړي دي او که نه پردي دي؟ یاره زه نه خو په خپله کړې دوی دي که درې په خپله کړې یوه داسې لږ پردی دو. رښتیا دغه پوښتنه پیدا شوه د ورونو لیدونکو ما ته هم وایي چې د زدرانو قوم یو بل رسم و رواج لري حاجي صاحب دا چې نه یې په پردیو کې ورکوي او نه یې په پردیو کې کوي دا نجونې. رښتیا ده؟ والا می خو مخته داسې عادت و چې داسې یو کلی به درنه لره اوسي په تا شا کانډاف درته ولې لره نه و د شاته لانډه یې ودوي دا کله د می ښځه د کیل په دستور په کلي م د پیږي اوس هم داسې لرم و د کلي شواز د خلک سره ګډ شوي سره وپوهېدو چې دا غټ خلک ورته جوړه کړم د دوی هغه خلک ښځه ته ښه عزت ورکوي اوس یې والا ولم ورکوي دوله یې ورکوي. بیا اجازه شته ده چې په خپله خوښۍ وکړي؟ یاره دا اجازه خو تر اوسه پورې شته نه. دا پلور یې وده کې یا یې ورور وده کې چې هغه یې مړی دا څنګه په خپله خوښه کړې؟ ولا که په خپله خوښه کړې وي دې واډي کې وه زه ستر عمر ته وایې کړه چې څور وسته چې دې خوښه شوه زه هم خوښ شوم. ډېر ښایسته. نه کسې په کایه چې صفا که صفا یې کړم کله چې لږ درواغ کوې بیا درواغ هم کوې یم یا یم تو خوښه مشکل نشته دا دواړه مکس یې که. صفا که داسې وي چې ښه شو مهراز یې ووځي خدای ته هم په مسؤلیت نه وي خلک ته هم درواغان نه برکړي. صفا که څونه کلونه کېږي کاکا چې واده دې کړی؟ یاره کلو شمور خو به نه ده کړی خو دغه څلوېښتو کلو کې به خوښ شوي شوال چې زمان به یو 15-20 کلو ته ورسېدو خو زه یم چې خامخا په څلوېښتو کلو کې به مو کړي وي. یعنې 40 کاله کېږي چې واده دې کړی؟ یاره 40 کاله به دا کېږي. 40 کاله ژوند څنګه و؟ 40 کاله ژوند خو لکه داسې یم چې که یو ورځ هم چې تېره شوې ځان 40 نور هم راولې. ښه 40 نور هم راولې. نو حاجي صاحب خوشحاله شو چې تاسو سره مې خبرې وکړلې. الله تعالی دې همداسې تل سرفرازه لره. په اخره کې بله پوښتنه غواړم دا وکړم چې د پخوا ژوند او اوس ژوند څومره تغییرات راغلي دي؟ د چیش په باره کې یا د حکومت په باره کې یا د میک د کیر په باره کې ټول ژوند ښایم ځکه چې کلي کې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده حاجي صاحب که نه. طبعا اوسني ځوانان اوسنۍ پیغلې اوسني خلک ټول غواړي چې ښار طرف ته ووځي هغه خپل رسم و رواج د کلیوالي ژوند هیر کړي. څه تغییرات راغلي؟ ته دا منې چې بیس په دې ژوند مې په دا خښول یو میک د نکات په وخت به و چې مکتب ما یا اسکار ما ورکوي دا به کوره خبرې دي. اوس ګټه په دا کې شوه چې حکومت ته وربیک شي خبره ته کوم تعلیم زده کړي هر سړی په خپل سمند ګټه پیدا کړي چې تعلیم نه ولري که زه چې یم چې تلپینه پلمبر هم نه پیږم د تلپینې رشته پلمبر یې نه پیږم په تعلیم کې ډېره ګټه دو. بیا شکر الحمدلله د اسلامي امارات شروع غای دغه صاحب میک ډېر بیا تر مخ لوړ از خبره ته وکم چې اصول په ځای شو از خبره ته وکم اصول ته درموای وشو داس حکومت نه رغول خارجونی واس خبره ته کوي ته درموي کنه وي پکته کتاب د اجازه درغلو تلو شای بکړي. شکر الحمدلله می خپل حکومت شروع غای چې کاغه د تو چې هغه ته وکړه د وزیرانو روزه خبره وکړه انت چې کچا کوټ ته خپل ته چې روزه خبره وکړه کنه کته خپل مخ نشي درتله. بالکل همداسته حاجي صاحب راګرځو بلې پوښتنه ته دا چې دغه د کلي کې چې څوک ژوند ډېر تېر کړی اوسي طبعا دوی لنډۍ ټپې رمې چې په ځوانۍ کې تا خو به هم ځواني دلته تېره کړې اوسي خپله رمه به دې هم بیولې اوسېږي څه دې زده دي؟ وای ګونسا مو په دنیا کار قسم زده کړی دی ویښونه به چلولي دي غیله به په ولي دي دا غره غټې مټې څه نه چې دا وشي دا لرګي مرګي دا به والي دي په کسا پې که نه په کوبل کې م ګرځم په کوبل کې زه خپل ځینه لرم خبره ته کوم په کوبل کې ځینه لرم چې خدای کې په دا دنیا داسې دوکه جانات چې چای دي موندلې دي خښول یم ډېر خفه نه یم. ښه حاجي صاحب خو اوس موږ ته م یو څه ووایه که نه دا چې درته و پر سره درته په تېر شم دا به غوږ درته ووي چې ته را زیا پرې په بېخه ما پرېیایه چې زه خفه نه یم خښول یم دا به کړه که نه شیرینه به نه دي زاده ته که هغه به زده خبره به زده ولې حاجي صاحب خبره داسې وه که نه چې تا هم دلته ځواني تېره کړې ده نو په اسانه خو ستاسو له ذهن څخه دونه څه نه وځي ځکه تاسو خپله د دې ځي یو مشر یاستئ دغه ځوانۍ په وخت کې مو کله چې دا رمه پې وړله مثلا پاس د غرو ته مو چلوله یا مثلا نورې کیسې وې نو څه مو زده و ځان سره مو داسې ټپه شعر لنډۍ نه ویلې؟ دا خو په یوه ځای کې چې یو سړی مړ و سکوت نه و ورکړی یوه ځای کې دغه یوه ملو شعر څه جوړ کړی و چې علم د و همالته نه و خدمتګار به د سرکار بس ګرځه په خرابر په خره سور ګرځه و په سپې که نه په داسې کوته کې خوند نه و داسې وکړه چې ښه دا خلک غریب دی کوري نه ورته پیدا کوي دایمي غریب خلک یو خلک ته یې ورسوي دا خلک غریب دي پوه پوهېده که نه خلک والا غریبون دي چاره یې نشته لیاره یې نشته کرینه یې نشته ژوند یې خروب ده په سپې که نه دغه میږ حکومتي ته وي نر بهر خلک هم چې غږ رسي دا ورسوئ دا د میږ د پوره خدمت دی میږ به مې تاسو نه خښول وي. خیر اوسې حاجي صاحب چې وخت دې راکړه
مننه خیر اوسې. درنو لیدونکو زړه مې نه کېږي ځکه چې حاجي صاحب واقعیت ډېرې ښایسته خوږې خبرې کولې او ډېرې په ښایسته لهجه باندې. خو خیر موږ به انشاءالله نورو هیوادوالو سره هم خبرې اترې ولرو. تاسو هم موږ سره پاتې شئ. موږ هم د پکتیا ولایت ګرد سیړۍ د زدرانو کلي کې یو. قدرمنو هیوادوالو د ګرد سیړۍ ولسوالۍ پر لاره به دغه یادګاري ځای تاسو لیدلی وي. دا هغه ځای ده چیرته چې زموږ ورور شهید حیات الله فدایي د سرخندنې یادګار ځای ده، ځکه چې هغه ورور مو د افغانستان پر دښمنانو باندې لومړی ځل فدایي برید وکړه. الله تعالی دې هغه ته شهادت قبول کړي او جنت فردوس نصیب کړي. تر څنګ مې یو ورور ولاړ ده، غواړم له دی واورم چې د دې ځای په اړه څه کیسه لري موږ ته، آیا دغه کیسه څنګه وه، دوی په اړه معلومات لري. موږ او تاسو سره به یې په ګډه شریکه کړي. سلامونه ورور، وخت په خیر. وعلیکم سلام. څنګه استئ؟ ښه استئ؟ ژوند په خیر سره تېرېږي؟ شکر الحمدلله دا ټیمه ښه یو. مننه ورور. راګرځو دې ته چې د شهید حیات الله د فدایي په تړاو راته که وغږېږئ، څنګه تاسو ته معلومات لرئ، څه معلومات مو ترلاسه کړي دي تر دم ګړې، موږ سره هم شریک کړئ او د روڼ غږ چینل یوټیوب لیدونکو سره هم. مونږ داسې معلومات لرم نه، خو بیا هم دا افغانستان کې کوم لومړنی فدایي چې و دغه ځای په یاد مشهور ده، مونږ د دې دپاره چکر ته راغلي وو. ښه، ډېر ښه. ورور د دې ځای امنیت په تړاو را سره وغږېږئ، ځکه تاسو هم په خپله په چکر راوتلي یئ. راغلی په چکر یې امنیت خو بالکل په ټول افغانستان کې 100% متهم دی، نو په دې ځای کې هم امنیت ښه خوندي دی. ښه، خپله د کوم ځای څخه دلته په چکر راغلي؟ زه د خوست ولایت نه راغلی یم. د خوست ښایسته ولایت څخه راغلي یاستئ. نورو ملګري مو هم دلته ولیدل، د مصرف چا وکړ؟ او نور ملګري هم راسره راغلي، دا یو ملګری ده حمید الله پتره، د مصرف دی په غاړه اخیستی و. تاسو خپله څه وظیفه لرئ؟ مونږ داسې وظیفه هم نه لرو، خو بیا هم مدرسه کې سبق وایو. ښه، ډېر ښه. وکړه چې مدرسه هم وایې، نو که په اخره کې راته یو ښایسته تلاوت وکړئ او شهید فدایي حیات الله ته هم پکې دعا وکړو. والله بالکل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. ماشاءالله، جزاک الله، ډېره زیاته مننه. قدرمنو هیوادوالو، ګران ورور مو په چکر راغلی و، بیا د شهید فدایي حیات الله مجاهد ورور هغه ځای ته چې امنیت هم واقعیت ډېر ښه ده، له خوست څخه دلته په چکر راغلی و، ښایسته تلاوت یې هم موږ ته وکړ او الله تعالی دې بیا هم هغه ته جنت فردوس په نصیب کړي. له تاسو هم مننه چې تر دم ګړۍ موږ تعقیبوئ، نو زموږ ملتیا وکړئ، نورې برخې هم شته. قدرمنو هیوادوالو، د ګرد سیړۍ ولسوالۍ ده او تر څنګ مې یو مشر ولاړ ده، غواړم چې د سره خبرې وکړم. دا ځل غواړم چې د ګرد سیړۍ د ولسوالۍ البته د میوو په اړه پوښتنه وکړم. دا چې خپله په دغه غرونو کې کومې میوې دي، د کومو میوو ونې دي، نو دا به له دې مشر څخه ورو. سلامونه حاجي صاحب، وخت په خیر راغلی. وعلیکم سلام. دا غرو کې خو دا د جنغوازي ونه ده مشویره، چې مقصد ښه د ګټې ونه هم ده. دا په دغه غرو کې دی یو سړی ده، خو موا نه لري، خو ښایي پیرګای دی، داسې پیرګای لري، نور د غړنځي ونې دي. ښه، ډېر ښه. حاجي صاحب، دې نه چې تېرېدم نو دا مې هم ولیده چې چهارمغز هم دی. آیا دا چهارمغز خپله د همدې ځای دي؟ او چهارمغز د دغه ځای هم شته، د بله ځای هم راوړي، خو ډېر هم د دغه ځای دي. نو دغه د جنغوزي او د چهارمغز ونې د دغه غرونو تر شا دي او که نه خپل همدغه غرونو کې دي؟ نه دغه چهارمغز خو دلته آباده مځکه کې وي که نه، د کوم جنغوزی چې دی دا په هغه کې دی، دا په غرو کې دی، دا ته څوک اوبه نه ورکوي، دا خدایي اوبه دي. ډېر ښه. نو بیا خپله چې دلته کسانې خرڅوي یا خپله دوکاندارانې خرڅوي، کیلو څو ده؟ کیلو د 1.5 سلنه ونیسه چې په 2.5 ودرېږي. بیا کوم یو فروش ډېر لري، یعنې مشتري ډېر زیات لري، چهارمغز او که جنغوزي؟ نه، جنغوزی خو ډېر هغه خرید لري، جنغوزی خو قیمت هم د خرید هم ډېر ده. له هېواد څخه بهر لیږد شته؟ لیږد شته، او چین هېواد ډېر یخ ته لیږي، چین هېواد ته.
او مقصد دا خو ډېر قیمته ده. بالکل ښه درنو لیدونکو د میوو په تړاو مو هم معلومات ترلاسه کړل. اوس به د دغه سیند په اړه پوښتنه وکړم چې دغه سیند د کوم ځای څخه تر کوم ځای وصل شوی ده، ځکه ښایسته سیند ده، اوبه یې ښې روانې دي. نو حاجي صاحب دا راته ووایه چې دغه سیند د کوم ځای څخه تر کوم ځای وصل شوی ده، اوبه یې د کوم ځای نه راځي؟ دا خو د ګرد سړی د ولسوالۍ کلي دي که نه پورته کارزګای ده، پخری ده، او خاخیل ده، سراندو د حاجي صاحب جلال الدین حقاني د دغه کلي هم دي د پورته. دا سرحد دی د زرمت پردې خوا د دغه غرې نه راځي قطع خوست ته درېمي. ها خوست ته بیا لاره تللې ده. او حاجي صاحب فکر کوم چې دغه سیند اوبه هم کمې کړي دي. نه خو اوس بارانونه ډېر وشو، دا بالکل وچ هم شي کله کله. ښه وچې سي دا سیند دغه ساحه ټوله د سیند ده که نه؟ دا اوس چې فلان موږ پکې ولاړ یو دغه پخوا نه همداسې ډک و یا نه اوس وخت کې اوبه کمې شوي دي؟ دا اوس بارانونه لږ ډېر وشو، مخکې کمه وې وچې به هم شوې، اوس بارانونه لږ ډېر وشوې، دې سره د اوبه زیاتې شو. ښه ډېر ښه. او تاسو خپله هم په زدرانو کلي کې ژوند کوئ؟ او زه هم دغه د میراجان دوکانونه دي، د دوکانونه دا کلی دا د میراجان په نام یادېږي. ښه د میراجان په نامه یادېږي، د زدرانو په نوم باندې نه ده؟ نه زدران خو دا میراجان دغه می کلي مشر کلی مشر ده. مالک و. ښه ډېر ښه. ښه حاجي صاحب ډېر ښه. دا راته ووایه چې امنیت څنګه ده؟ امنیت بالکل ښه دی اوس، بیخي صحیح دی الحمدلله. صرف کاروبار د خلک نشته، کاروبار نشته، یعنې بوسي ده. ښه خیر هغې ته به هم مسؤلین رسیدګي وکړي. نو اخره کې غواړم چې پیغام دې واخلم هېوادوالو ته څه ویل لرې؟ هېوادوالو ته دا هغه لرم د حکومت نه فلحال که نه چې مقصد موږ د خلکو ته یو مزدوري پیدا کړي، یو کاروبار پیدا کړي، او چې یو مزدوره 300 مزدوره پیدا کړي ښه ده، خو چې پیدا شي 200 مزدوره هم نه پیدا کېږي. ډېره زیاته مننه چې وخت دې راکړه. خدای دې تاسو ته هم ښه ژوند درکړي. مننه سلامت اوسئ. انشاءالله مسؤلین به دې ته رسیدګي وکړي. قدرمنو هېوادوالو له حاجي صاحب سره مو خبرې وکړې چې د دې سې اوسېدونکی و البته د دې سیند په تړاو د میوو په تړاو معلومات را سره شریک کړل. نو تاسو هم موږ سره پاتې شئ. موږ لا تر اوسه پورې په ګرده څېړۍ ولسوالۍ کې یو. درنو هېوادوالو تر څنګ مې یو مشر ولاړ ده، دا هم د همدې ځای اوسېدونکی ده. له ده به واورو چې دلته څومره وخت کېږي ژوند کوي، ژوند څنګه تېرېږي. سلامونه، وخت په خیر. وعلیکم سلام، په خیر. څنګه صحت ژوند په خیر سره تېرېږي؟ مننه، په خیر راغلی. زموږ منطقې ته هر وخت راشئ. او زه د دې ځای اوسېدونکی یم، د ګرد سړی. دا زموږ ولسوالۍ ده، زموږ کلی تروخلي کلی یم. د دغه پیدایش هم د دغه ځای ده. زموږ ډېر ژوند بیا په سفر کې تېر شوی ده. ښه ډېر ښه خوشحاله شوم. نو حاجي صاحب دا راته ووایئ چې څومره وخت کېږي دلته ژوند کوئ؟ والله زه ما مخکې دا خبره یاده کړه چې زه په سفر کې مې ډېر وخت تېر کړی، په ځم راځم یو څه وخت تېر کړو بیا ځو. ها دایمي ناستئ. نو سفرونه هم بیا په خیر سره چیرې دي؟ سفرونه جرمني، دوبۍ، قطر. ها یعنې بهر ملکونو ته ځئ. نو څه احساس کوئ کله چې مثلا بهر ملک ته لاړ سئ او د هغې څخه بېرته خپل کلي ته یا خپل وطن ته راسئ؟ والله چې کله چې بهر ته لاړ شو بیا د وطن ډېر هغه راسره وي احساس، د وطن مینه، بس ډېر زر غواړو چې بېرته د وطن ته راشو. څه فرق لري د کلي ژوند او بیا د بهر ژوند؟ والله دا خو مختلفه ده. څوک چې ښار کې ژوند وکړي هغه ته بیا د کلي ژوند خوند ورکړي. ما خپله باندې خارج کې ډېر وخت تېر کړی، زه ډېر اوس خوشحاله یم په دې غرونو کې، په دې وطن کې، د خپل کلي کې، یعنې ډېر د ارام احساس لرم. تاسو خپله له فامیل سره بهر ژوند کوئ یا نه تاسو خپله هلته کاروبار لرئ؟ نه فامیل هم هلته ده، موږ ټول اکثره هلته یو. ښه دلته بیا چې راځئ دلته مو خپله کورنۍ شته ده؟ د کورنۍ غړي دي، خپلوان دي، څوک دي؟ هو خپلوان هم شته، فامیل مې هم شته دلته، او خپلوان مې هم دي، کلیوال مې هم دي. خپل وطن ده. او خپل وطن، ګل وطن. خپل وطن بالکل. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. په اخره کې غواړو چې پیام دې واخلو. بس پیام دغه ده چې خدای مو هر وخت راوله د وطن کې، د خدای داسې سوله امن راولي چې تاسو یوازې په دې غرو کې ګرځئ، د خلکو سره انټرویو کوئ، د وطن ټولو درې ووینئ، د وطن ټول ولایتونه ووینئ. دا سامان ډېره مننه. مننه تاسو نه هم ډېره مننه. قدرمنو هېوادوالو مشر و چې د دې ځای خپله اوسېدونکی و، نو خپله مسافر هم و. الله تعالی دې خوشحاله لري. تاسو نه هم مننه چې زموږ ملتیا کوئ.
او مازیګری د خیري مه کړه او ته به د ناز خیرې کوي رښتیا به شي نه. قدرمنو هیوادوالو له ګردې سېړۍ ولسوالۍ څخه مې حرکت وکړ، غواړم چې بېرته کابل جان ته لاړه شم. نو له دې څخه تېرېدلم دا نو بیا شواک ولسوالۍ ده، لکه څنګه چې په پیل کې مونږ په دې ځای تللو. دلته بیا زمونږ ځوانان وروڼه والیبال لوبه کوي، تر څنګ مې یو مشر ولاړ ده، البته خواته مهرباني تاسو ته خوا راشئ، زه به له ده سره خبرې وکړم، د دې لوبو په تړاو به هم ورسره وغږېږم. دخوا مهرباني. سلامونه ورور، وخت په خیر، ستړي مه شئ. وعلیکم سلام، ستاسو ته مرکلی او اورید ته ستړي مه شوي، ټول ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه ورور، که په لومړۍ کې ځان راته معرفي کړې. زما نوم سراج الدین دی او د شواک ولسوالۍ د پریم خلې د کلي یو مشر په صفت د ځوانانو مشر یم. ډېر ښه. نو ورور که دا راته ووایې چې د شواک ولسوالۍ لکه څنګه چې زموږ ځوانان وروڼه لګیا دي خپله لوبه کوي، د دې تر څنګ نورې کومې لوبې دي؟ مشهوره محلي لوبه یې کومه ده؟ اوس خو په الحال داسې خاص وخت نه لرو، کله چې ټورنمنټونه شروع شي د کرکټ په مورد باندې نو د شواک ولسوالۍ یو نامداره او قوي ټیم لرو، حتی تر دې چې د زدران مشت ولسوالۍ د درې ولسوالۍ چې کومې دي وزې او ګرده سړی او شواک، نو په دې ولسوالۍ کې زه د شواک ولسوالۍ په نمایندګي خبرې کوم، هغه مخه څوک نشي نیولی، ځکه چې هلکان ډېر قابله دي، استعداده دي او ښه استعداد لري. دلته د والیبال چې کله فارغه وو موږ وخت نه لرو، بیا وخت ولرو نو بیا موږ دلته راځو والیبال مسابقې کوو، خپل ټیم کوو او نورو ولایتونو ته هم ځو، خوست ته ځو، دوه منده ته ځو، ان تر پکتیا ګردیزه پر رسېږو او لوګره پر موږ رسېږو. ښه ورور، د والیبال نه غیر نورې لوبې کرکټ او د کرکټ نه وروسته نورې کومې لوبې دي؟ هغه پخوانۍ لوبې چې مخکې په زدرانو په هغه کې کېدلې، په دارو کې کېدلې، هغې ته یو د کبډۍ لکه کوړیکټ به یې ورته ویلې او د تیږې د شړلو هغه به و، دا به یې غورځاروله او داسې نور داسې په وخت په باندې به یې هغه ونیوله، خوسای به یې ورته تاسو ورته وایي، موږ ګوټ خوسای ورته وایي، هغه د خوسۍ لوبې وې، خو هغه اوس اکثریت هغه نوي ځوانان چې راغلي دي نو اوس په همدغې والیبال او په کرکټ باندې ډېر هغه دې ته ورکوي. هغه کمترین چې کله داسې لوبې بازیانې وي هغه لپاره ځي، خو لکه عام خلک نشته اوس. ښه، ډېر ښه. نو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه، آخرین پیام مو هم اخلو. مهرباني تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو او موږ دومره تشویق کړو چې تاسو زموږ په دغه دارو کې ګرځئ او زموږ لپاره ډېر د فخر خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده. موږ په دې باندې فخر کوو چې زموږ اواز یو بل ځای ته لاړ شي. اگر که دا ولسوالۍ یو طرف ته دي خو ګوښه دي، خو الحمدلله ښه کفي ځوانان لرو، هغه که د تعلیم په مورد باندې وي، که هغه د مدرسې په باره کې وي، که هغه د نور د کسان استادان لرو چې هغه الحمدلله په دې باندې ښه باوري او شکر الحمدلله. ډېره زیاته مننه. ستاسو نه مننه، خوشحاله اوسئ. مننه. قدرمنو هیوادوالو، له مشر سره مو خبرې وکړلې چې د دې ځای خپله هم مسؤل و. ښایسته مازدیګری دی، موږ به هم نور طرف د کابل لاړ شو یا کابل طرف ته به لاړ شو. نو له تاسو مننه چې زموږ ملتیا کوئ. دا درنو لیدونکو ډېره تېزه وه، اوس ځي داسې زور ده پکې، نو هلته نورې هم شته ده. خیر، زه به دا خوشي کوم ده. قدرمنو هیوادوالو، د ګردې سېړۍ پر ولسوالۍ کې البته یو ورور مې ولید، البته شپون ورور چې دا هم په رمو کې خپل مصروفه ده. نو له دې کوچي ځوان به واورو چې څه هیلې لري، غیر د دې نه نور کوم مصروفیتونه لري، دغه ژوند یې څنګه تېرېږي. زه به پرې غږ وکړم. ورور، تاسو خو لږ دلته راشئ که په زحمت کېږئ نه. ښه، ورور مې هم راورسېده، تاسو مهرباني دلته ودرېږئ. سلامونه ورور، څنګه یې ښه یې؟ وعلیکم سلام خوري، ښه یې؟ بخیر یې؟ خیر اوسې، مننه. ژوند څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېر ښه تېرېږي. ها، خپله د کوم ځای ځان خو د معرفي کړه که نه؟ زه د شواک ولسوالۍ اوسېدونکی یم، د سټ کنډو ښه د منطقې یم. ښه، ډېر ښه. ما ولیدې چې مصروف وې رمې سره، رمه دې هم ډېره کمه ده. دا څنګه کوچیان خو چې تر ډېره زه ګورم درنو لیدونکو رمې ډېرې زیاتې لري. رمه مې ډېره ده، خو داسې دی د پاکستاني وزې دي، د کوچیانو په وزې کې نه درېمي. هغه رمه مې بلو نورو سره ده، زه ګوښه یم. ښه، ډېر ښه. نو دا راته ووایه چې څه وخت نه راغلی دا رمه تر اوسه پورې در سره ده؟ دا چې ګیز وختي جګ شو، 8 بجې پرې 8 بجې بیا لږ دمه ورکړو، بیا د لمونځونه چې وکړو بس پښینې بیا راوباسو تر ماښامه پورې. ښه، غیر د دې نه نور کوم مصروفیت نه لرې؟ نه، څومره خو نشته وله، دغه مال دی. ښه، ډېر ښه. واده دې کړی؟ هو. ماشاءالله. څو ښځې دې کړي؟ یوه.
ښه ډېر ښه خپلو کې دې کړې ده او په مینه دې وی کړې او په مینه مې کړې ښه ګوره ما درنو لیدونکو ټوکې مې کولې خو ښه ته به موږ ته څه ووایې زه به یا دوه ټپې ته ووایم مشکل نشته ښه زه خیر شروع شه جانان خپل وطن ته روشه جانان خپل وطن ته روشه که خلک ډېر دي په ودان دي خپل کورونه ښه ډېر ښایسته دلته د آرامۍ چې کله سره وي نو یو غږ وي که نه دا فکر وکړه چې د آرامۍ ته اوسه خواته وړې څنګه غږ به کې یو شپېلک مې شپېلک وکړو ته فکر وکړه چې شپېلق او چغه ده او چیرې وګرځه چیرې وګرځه په څه مې رږدې کړې خبر مې رږدې کړي ښه ډېر ښه او شپېلق شپېلق او ته تېز ډېر ښایسته نو ډېره زیاته مننه خیر اوسې ژوندی دی مننه قدرمنو هیوادوالو کوچی ورور مې و چې واقعا ډېر ښایسته خبرې وکړې تاسو هم موږ سره پاتې شئ مورې زدرانو له مې ورکړه مورې زدرانو له مې ورکړه او زه د زدرانو وړکې ډېره خوښه یم درنو هیوادوالو له تاسو نړۍ مننه چې زمونږ دغه ښایسته ښکلې خپرونه مو تر پای را سره وکتله چې په پکتیا ولایت کې ګردسېړۍ ولسوالۍ کې وه تر بلې خپرونې چې زه وفا لکوزۍ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم ښه وختونه ښې چارې ولرئ خو د یاده مو نه اوسي زموږ چینل یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ملتیا وکړئ